سلامونه درنو لیدونکو، وحیدالله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس ته پخیر راشئ. نن د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 5م درس ده چې عموما به د ټلویزیوني راپور په ډولونو باندې پکې بحث وکړو. درنو لیدونکو، کله مو د ټلویزیوني راپور پر ډولونو باندې فکر کړی، کله مو په دې تړاو مطالعه کړې، یا مو کله د ټلویزیوني راپور ډولونو اړوند له چا څه اورېدلي؟ که ځواب مو ووي نو ووایئ چې عموما ټلویزیوني راپور په کومو ډولونو باندې ویشل شوی دی. په همدې موضوع 10 ثانیې له ځان سره فکر وکړئ. د خپرېدو د وخت او بڼې له مخې عموما ټلویزیوني راپور په 2 ډولونو باندې ویشل شوی ده. لومړی هغه ته یې ژوندی ټلویزیوني راپور ویل کیږي او دوهم ته یې هم ثبت شوی یا تولیدي ټلویزیوني راپور ویل کیږي. درنو لیدونکو، په دغه درس کې یوازې په ژوندیو ټلویزیوني راپورونو باندې بحث کوو. د 10 ثانیو لپاره د ژوندي ټلویزیوني راپور په تړاو فکر وکړئ او په هغه څه له خپل ځان سره تمرکز وکړئ چې د ژوندي ټلویزیوني راپور په تړاو مو لوستلي او یا هم اورېدلي دي. کله مو له کومه ټلویزیون د پیښې له صحنې په ژوندۍ بڼه د راپورټر خبرې او د پیښې ویډیو کتلې، د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره ووایئ چې ژوندي ټلویزیوني راپورونه کوم راپورونه دي. مخکې له دې چې ژوندي ټلویزیوني راپور باندې بحث وکړو، راځئ دا انځور هم وګورئ. ژوندي راپور ته په انګلیسي ژبه کې لایف ریپورټ وایي. دا هغه ټلویزیوني راپور ده چې راپورټر پکې د پیښې له ځایه د پیښې په تړاو مخاطبانو ته په ژوندۍ بڼه معلومات وړاندې کوي. ژوندی ټلویزیوني راپور د ثبت شویو یا تولیدي ټلویزیوني راپورونو په څیر نه ده چې د پیښې له پیښېدو څخه وروسته د پیښې اړوند انځورونه، ویډیوګانې، مرکې، غږونه او داس نور معلومات راټولیږي. د سکرپټ په ذریعه د راپور په چوکاټ کې ایښودل کیږي او له ایډیټ څخه وروسته د ټلویزیوني شبکې له لارې نشر ته سپارل کیږي. ژوندي ټلویزیوني راپورونه د ثبت شویو هغو برعکس د پیښې له پیښېدو سره سم د غیږ خپروی ده. یعنې که د پیښې صحنه له منځه لاړه شي، په دې معنا چې موږ د ژوندي راپور ورکولو موقع له لاسه ورکړه. همدا وجه ده چې باید ژر د پیښې ځای ته ځان ورسوو او هلته د پیښې په صحنه کې موقعیت ولرو، څو پیښه هم په خپلو سترګو وګورو او هم یې مخاطبانو ته د لیدو فرصت برابر کړو. د ژوندي ټلویزیوني راپور په مرسته ټول لیدونکي په ژوندۍ یا مستقیمه بڼه د پیښې د جریان، انځورونو او غږونو شاهدان وي، ځکه چې راپورټر له لورې په ژوندۍ بڼه د پیښې صحنه خپروي ته سپارل کیږي او مخاطبان یې ګوري. طبیعي خبره ده چې د پیښو په جریان کې دقیقه په دقیقه نوي تغییرات او بدلونونه راتللی شي. ممکن پیښې شدت پیدا کړي، ممکن مالي او ځاني زیانونه یې لا پسې ډیر شي، ممکن د پیښې په صحنه کې نورې ورته پیښې رامنځته شي. له همدې وجې ټلویزیوني راپورټران د ژوندي راپور ورکولو لپاره د پیښو په صحنو کې پاتې کیږي، څو هلته راتلونکي تغییرات په ژوندۍ بڼه راپور کړلی شي. د ژوندیو ټلویزیوني راپورونو لپاره راپورټران پیښه او د هغې صحنه په خپلو سترګو مشاهده کوي او د همدغه مشاهدې له مخې مخاطبانو ته معلومات وړاندې کوي. درنو لیدونکو، کله مو د اوبي وان نوم اورېدلی یا پوهیږئ چې څه ته وایي؟ کله مو په دې تړاو فکر کړی چې د ټلویزیون په پرده د پیښو ژوندي جریانونه څنګه ممکن دي؟ راځئ چې همدلته پرې بحث وکړو. د اوبي وان بشپړ حالت آوټساید براډکاسټینګ وان ده. دا په اصل کې د موټر په بڼه ګرځنده یا موبایل ټلویزیوني سټوډیو ده چې د ټلویزیون له سټوډیوګانو څخه د بهر پیښو او موضوعاتو د ژوندي خپرولو لپاره کارول کیږي. د موټرونو په شکل اړونده ګرځنده ټلویزیوني سټوډیوګانې په ځانګړو ټلویزیوني تجهیزاتو سمبال وي چې په ژوندۍ بڼه د پیښو او موضوعاتو د خپرولو وړتیا لري. اوبي وان عموما په لاندې وسایلو سمبال وي: کامرې او لایو ټرانسمیشن ټکنالوژي، ایډیټینګ او پروډکشن سیستمونه، د اډیو او ویډیو میکسینګ وسایل، د سیګنالونو د ترانسپورت سیستمونه، د ویډیو د څارنې وسایل او مخابراتي وسایل. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 5م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په اړونده درس کې عموما د ټلویزیوني راپور پر ډولونو او په ځانګړي ډول پر ژوندي ټلویزیوني راپور باندې وغږیدو. د اړونده درس لپاره له دغه سرچینو یا هم ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د اړونده درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې یې شریک کړئ. مننه.